بچیا جنګ ښه شی نه دی. زه مزدورۍ له ځم ماښام چې پیسې میلاو شي نو تا له به تک کې سرې سرې او غټې غټې مالټې راوړم. ښه ګوره جنګونه چا سره مه کوه. ته مور او زه پلار هغه چې خپل معصوم زوی د ډوډۍ دپاره جاړي او دی هېڅ نشي کولی. دا کوم انصاف دی کوم دستور دی؟ وطنه 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 و ظالمه دا احساس که تا مخکې کولی نو نن به دا ورځ موږ نه لیده نه به لیده موږ دا ورځ. سلامونه ګرانو کتونکو، هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست. زه ستاسو کوربه اعظم خان مندوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. ګرانو کتونکو، د کراچۍ په ښار کې موجود یم، د یو ډرامې په سیټ باندې موجود یم چې د دې ډرامې نوم دی زار د غریبۍ نشم. د دې ډرامې ډایرکټر ګلزار عابد صاحب دی او په دې کې د کراچۍ ډېرو ښو فنکارانو د خپل فن مظاهره کړې ده. د دې ډرامې په سیټ باندې د کراچۍ یو ډېر سینیره فنکار علي اکبر صاحب ناست دی. له علي اکبر صاحب سره څو د خوند خوږې خبرې کوو. تر ټولو له مخه زه په خپل پروګرام کې علي اکبر ورور ته ښه راغلاست وایم. السلام علیکم، ستړی مه شئ. وعلیکم السلام. څنګه الله عظیم صاحب، او زه ستاسو ډېره شکریه ادا کوم چې تاسو راغلئ. زموږ د ډرامې شوټینګ دی او په هغه دوران کې تاسو زموږ ریکارډینګ کوئ، نو ټول له مخکې زه ستاسو شکریه ادا کوم. عظیم خان ډېره او د وطن چینل د ټول ټیم ټول کمینټ ډېره شکریه ادا کوم چې هغه زموږ خوا ته راغلل. ته دا راته ووایه د کومې ډرامې په سیټ باندې چې ما او تا انټرویو کوو، د دې ډرامې نوم دی زار د غریبۍ نشم. ستا په دې ډرامه کې کرکټر څه دی؟ عظیم خان، په دې ډرامه کې زما کرکټر د یو پلار دی او د یو بېوسه پلار، او دا دواړه پکې زما زامن علمګیر صاحب او کامران صاحب، دا دواړه پکې زما زامن خو یو مالدار او یو غریب. دا ډېره ښکلې کہاني ده او انشاءالله چې یو ډېر ښه میسج به خلکو ته میلاو شي په دې ډرامه کې. علي اکبر وروره، دا ماته ووایه د پښتو فلم انډسټري ابتدا خو له یوسف خان شیربانو فلم وشوله او په یوسف خان شیربانو فلم کې د پښتو یو لیجنډ، یو ډېر باکمال اکټر بدرمنیر صاحب د خپل فن مظاهره کړې وه. د بدرمنیر صاحب د مرګ 19 کاله وشو، خو د کراچۍ په ښار کې دومره فنکاران دي تر اوسه پورې د بدرمنیر صاحب هغه کلیزه مناو کړې نه ده. ته په دې حواله څه وایې؟ نو زه خو په دې حواله باندې دا ووایم چې موږ څو پیرې دا کوشش کړم د پخپله، یو زه وم، یو زما سره اسلام بدر منیر دی او زموږ سره یو حسین خان بنیری دی. موږ په دې باندې کوشش کړی دی خو زموږ ملګري په دې باندې متفق شوي نه دي. حالانکه موږ له پکار ده ځکه چې هغه بدر منیر صاحب چې دی الله پاک ته وبخښي، الله د جنتونه نصیب کړي، هغه وته هم د کراچۍ نه او د کراچۍ اکټر نو زیات موږ له په دې پکار وه چې موږ کړی دی، خو بس زموږ سره ملګري متفق کېږي نه، یو ځای کېږي نه، نو په دغه وجه باندې موږ لږ شاته یو. دا ماته وایه بدرمنیر فیډریشن خو د پښتون وطن په مختلفو ښارو کې د بدرمنیر صاحب کلیزه چې کوم دی جوړوي یا مناوي یا د کراچۍ په ښار کې بدرمنیر فیډریشن شته او که نه شته؟ عظیم خان، د کراچۍ په ښار کې د هغه ډېر ښه مینهوال دي، بلکې دومره ښه مینهوال دي چې په کراچۍ کې زموږ سره یو داسې اکټر هم پروت دی چې په یوسف خان شیربانو کې د بدرمنیر صاحب د بچپن کرکټر یې ادا کړی بخت نظر صاحب، هغه هم پروت دی. بیا د هغه ښه ملګري هم پراته دي په دې کې. دغه دی د یو نوم دی اجمل، یو نوم دی بخت نظر او د یو نوم چې دی هغه اکبر خان دی. نو ډېر ښه دغه دي پراته دي، خو په هغه حواله باندې هغه مخې ته نه راځي چې دا دغه وکړي، که نه حق د هغو جوړېږي. موږ ورسره ښه ملګرتیا به هم کوو، شانه په شانه به ورسره موږ ولاړ یو، خو هغه را مخکې کېږي نو موږ خپل کوشش چې کړی ده نو زموږ سره څوک ملګرتیا نه کوي، دغې د وجې موږ پاتې یو شاته. تا ډېره ښه خبره وکړه چې د بدرمنیر صاحب د فن ابتدا، د فن شروعات د کراچۍ ښار نه سوی، نو د کراچۍ پر فنکارانو باندې د بدرمنیر صاحب حق دی چې د کراچۍ فنکاران د بدرمنیر صاحب کلیزه او تلین مناو کی. د کراچۍ په ښار کې د بدرمنیر صاحب ډېر مینوال شته. هغو مینوالو ته څه مشوره ورکول غواړي چې را روان 18 تلین به موږ د کراچۍ په ښار کې څنګه جوړو؟ نو عظیم خان، موږ خو هغو سره اوس دغه ځکه نه کوو چې هغه زموږ سره ملګرتیا به نه کوي او هغه په دې حق کې هم نه دي،
خو زمونږ د کراچۍ چې کوم خپل اکټران دي اوس د ټولو فلمونو دي یا نور اکټران دي نو موږ په آپس کې یو مشوره کړې ده. بله ورځ چې کله په حیدرآباد کې یو ناصر بونیری صاحب زمونږ یو ښه ملګری دی، زمونږ ډېر ښه زمونږ سره کار هم ډېر کړی دی، هغه پکې د هغه د دعا یو تقریب جوړ کړی، په هغې کې هغه دغه وکړو. نو موږ بل ورځ ناستو، زمونږ یو ملګري دوکان دی په هغې کې، نو موږ 4-5 کسو دا دغه وکړو چې راتلونکه برسي چې دا هغه به انشاءالله چې موږ د بدر منیر صاحب مناو کوشش به کوو ټول ملګري، او که نور را سره هم نوم متفق کېده که نه نو موږ 3-4 کسان یو موږ به جوړو که خیر انشاءالله. د پښتو یو لیجنډ بدر منیر صاحب مرحوم ذکر روان دی. دا ماته وایي د بدر منیر صاحب به د ډېر فلمان کتلی وي، تر ټولو زبردسته چې ستا خوښ وي هغه فلم کوم یو دی؟ د بدر منیر صاحب خو ما بالکل بې شماره فلمونه کتلي دي، بلکې د بدر منیر صاحب او د آصف خان صاحب دا خو به موږ د دې فلمونه نه پرېښود، موږ به کتل، موږ به لازمي کتل. نو د دې دواړو په فلمونو کې زما د بدر منیر صاحب چې دی هغه وربل فلم خوښ و، هغه ما کتلی هم ډېر دی او زما خوښ ته ډېر زیات و. او د آصف خان صاحب چې دی د هغه مونږ چې دی در خیبر فلم هغه ډېر ښکلی فلم و، د هغه مونږ کتلی. نو د دواړو هیروګان چې دي زمونږ د پاکستان انډسټري ډېر ښه اکټران دي، او د بدر منیر د خوښې فلم زما دغه وربل فلم دی. گل دی بازل و باندې قطار دی دادوان اسکی محبوبا گل دار دی توبه توبه. څه وایې چې کله بدر منیر صاحب له دې دنیا نه لاړی، زما په سوچ چې زما ذهن دا وایي چې په هغه ورځ د پښتو فلم انډسټري زیوال شروع شو. ته په دې حواله څه وایې؟ دا خبره خو دې بالکل صحیح ده. د کمې پورې چې بدر منیر صاحب ژوندی و، الله پاک دې وبخي، الله دې جنتونه نصیب کړي، نو هغه فلمي انډسټري بالکل آباده وه، بلکې یوه اسټوډیو خو داسې وه چې هغه بالکل د هغه کور وه، شاهنور اسټوډیو لاهور کې هغه بالکل د هغه کور وه، او هغه چې څنګه څومره ښه اکټر و نو دغه شان ښه سړی و، ځکه چې د هغه په دې کې ډېر کمزوري کسان په ایټرانو کې دي، په دې لیډمینانو کې دي، په دې کې دي. نو د هغو که کار و که نو خو بدر منیر صاحب والا د هغو کور ته راشنونه غورځول، د هغو خرچې به ورکول. اوس پسې هم ډېر اکټران داسې دي چې هغه غریبانان لاسونه مروړي او جاړي پسې د هغو ته چې د هغه بدر منیر صاحب کله موږ ذکر وکړو د هغو په سترګو کې اوښکې راشي او په ژړا شي. نو ډېر خلک چې دی که نه، زه وایم دا چې د بدر منیر صاحب څنګه تللی دی نو هغه فلمي انډسټري بالکل ختمه شوه. ختمه دا شوه چې د اوسه پورې لږه ډېره چلېده، خو بالکل زوال پرې روان و. د بدر منیر صاحب نه بعد بیا ښه اکټر نه دی راغلی، خو بیا نسیم خان صاحب دی الله پاک وبخي، هغه هم مړ دی، بیا هغه فلمي انډسټري دوباره راچوته کړه، هم د بدر منیر صاحب دور و، خو بیا پکې داسې یو اکټر راچوت کو جهانګیر خان جانی چې هغه اوس فلمي انډسټري له کوټې راټینګه کړې ده، هغه ډېر ښه اکټر دی. د بدر منیر نه بعد که ښه اکټر دی د هغه جهانګیر صاحب دی. د بدر منیر ذکر ما او تا په وطن چینل په دې پروګرام کې ځکه کوو چې د بدر منیر صاحب د مرګ 19 کاله وشو، نو په کراچۍ کې پروګرام نسته، ځکه هم دا پروګرام ترتیب کوي او کتونکو ته ښکاره کوو چې بدر صاحب زمونږ د زړونو نه دی وتلی. زه په خپله به حیثیت د وطن چینل د اینکر په توګه لاهور ښار ته تللی ولم، نو په لاهور ښار کې په باري سټوډیو کې ملا رحمان خان سره ملاقات وشو. رحمان خان ته مې اول ډیمانډ دا و، ما ورته هغو زه د یوه اداکار یا د اداکارې انټرویو نه کوم چې تر څو پورې ما د بدر منیر صاحب په قبر باندې پروګرام نه وي کړی. خو خدای پاک زما هغه ارمان پوره کوي او هغه رحمان په مدد سره مونږ لاړو د بدر منیر صاحب قبر ته، او په هغه قبر باندې د بدر منیر صاحب یو پروګرام هم وکړي او ما فاتحه هم وکړله. دا ماته ووایه د بدر منیر صاحب سره د په خپل ژوند کې ملاقات شوی دی او که نه؟ او عظیم خان د بدر منیر سره زما چې دی تقریبا 3-4 پیرې ملاقات شوی دی، او خو یو پیر داسې ملاقات زمونږ شوی و چې هغه په مدین کې د هغو خپل کلی دی، شاګرام د هغو کلی دی، او مدین چې دی د هغو بازار دی. په بازار کې په نثار هوټل کې موږ داسې ناستو لکه ما او تا چې ناست یو،
موږ ذکر کړو د فلمونو په حواله باندې هم کړو. په هغه وخت کې زه لکه وړوکی وم او د هغه ډېر فین وم، نو هغه زموږ سره ناست و. عمردراز صاحب د الله پاک وبخښي هغه هم ناست و. آمنے سامنے موږ ډېر ګپ لګولو. د کراچۍ په حواله چې اوس زموږ خبرې وکړې نو ډېر خوشحاله شو چې تاسو هم د کراچۍ نه راغلی، بیا لکه هغه خندا ټقالې راسره هم وکړې. خو زیات ټیم یې ځکه را نه کړو چې هغه د فلم شوټینګ شروع او د پیسې فلم شوټینګ شروع. د هغه پیسې فلم نوم اول تماشا و، خو بیا هغه د هغې چې کوم ډایرکټر و نوم وله بیا به درکړو درویش خان، هغه وله بیا په پیسه فلم باندې هغه فلم راویستو. په هغه فلم کې زموږ ملاقات په نثار هوټل کې د بدر منیر صاحب سره شو. په آخر کې د بدر منیر صاحب پاک کې د وطن چینل مینوالو ته څه وایي؟ نو ټولو مینوالو ته خو بس دا وایم چې وطن چینل چې دی دا زموږ د پښتو فلمونو، د پښتو د ډرامو، د ټیلی فلمونو، بلکې دلته کې چې څومره د وړوکی اکټر دی که غټ اکټر دی هغه ټول دی وطن چینل له مخکې کړو. موږ د ټول د وطن چینل ډېره غټه شکریه ادا کوو. او ټولو پښتنو ته هم زه دا یو میسیج ورکوم چې وطن چینل زموږ داسې ښه چینل دی د پښتو په حواله سره چې د وړوکي اکټر نه والا او د غټ اکټره پورې دا زموږ د انټرویوانې دی شیر کوي، په مخ کې په وړاندې روان دی. زما ټولو مینوالو ته چې څومره مینوال دي هغه ټول د وطن چینل مرسته وکړي. او انشاءالله چې مونږ اوس کم را روانه 18مه برسي مناوو نو په هغې کې به وطن چینل والا زموږ سره هم انشاءالله چې شانه په شانه ولاړي او زموږ سره به خپل هغه دغه شریک کوي که خیر انشاءالله زموږ په هغه ګروپ کې چې کم دغه دي او بیا شایقه به زموږ سره شریک کوي. ډېره مننه کور د وناس. ګرانو کتونکو دا و د بدر منیر صاحب ذکر چې له تاسو سره شیر کلی. امید لرم چې ستاسو به خوښ شوی وي. خو یوه خبره یوه وعده ضرور کوو چې وطن چینل به د بدر منیر صاحب په را روان 18 تلین کې پیش وي. ګرانو کتونکو دا و د یو ډرامې پر سیټ باندې له علي اکبر سره انټرویو چې د هغې ډرامې نوم دی زار د غریبۍ نشم. دا ډرامه به ګورئ او په خوند به یې ګورئ او موږ ته به کمنټس لیکئ چې ډرامه څنګه ډرامه ده. تر بل خوندور پروګرام پورې مو پر لوی لاس سپارلي یاست. د خدای په امان.